اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تقریبا 45-40 دن کېږي چې علي وزیر MNA صاحب دغه په جیل کې د کراچۍ په زندان کې د ورسره نور ملګري او مونږ ته بار بار د پیشیانو تاریخ راکوي، کله یو تاریخ راکي کله بل تاریخ راکي او نن بیا مونږ ته 3 تاریخ راکو. خدا مونږ ته معلومه ده چې کدا ججان دي دغه هیڅ فیصله نشي کړی، د فیصله د نورو خلکو په لاس کې ده او دا خلک صرف خالی ناست دي، بس راشي دفتر ته بیا واپس لاړ شي کور ته او دا فیصله چې کومه ده د نورو خلکو ده، دا باندې د ریاست کوزه ده او زما ټول پښتانه ته خواستې ټول پښتانه د دغه لپاره ټرینونه وچلوئ، راواوځئ، هر څه وکړئ د دغې دپاره چې موږ پښتون لرو بر افغان دغه غږ اوچت کړو چې مونږ یو مونږ به هېڅکله بېلېږو نه سره او انشاءالله د مونږ غم د مونږ شدیده زمونږ یکه یوه ده او زمونږ باندې چې چا د ظلمونه کړي دي مونږ د ظلم خلاف چې څومره اواز اوچتولی شي څومره زور مونږ لګولی شي مونږ به دا ریاست په دې باندې دبب کوي. او نور خو تاسو ته پته ده جیلونه خو خامخا جیل ته تګ راتګ خلاصول نیول دا خو خامخا وي پکې، خو انشاءالله چې مونږ د جیل نه یاریږو، جیلونه جوړ کړي د مونږ دپاره دي، مونږ به جیل ته ځو، د جیل نه به راوځو او انشاءالله چې مونږ به د ده سره دا کیسونه په عدالت کې لړو کوو. خو افسوس افسوس دا د عدالت نه مونږ ګیله ده چې عدالت داسې فیصله نشي کړی لکه کومه نور خلک کومه فیصلې ورکوي، د PTM په حق کې دا هېڅ فیصله نشي کړی. او نور لکه څنګه د علي MNA صاحب د سیاحت په حواله سره چې لکه ماته د ده ټوله پته ده، مثال دی ډېر مریض دی، دی شوګر دی او پریشر دی مثال او ډېر دوایانو دی خوري، تقریبا په ورځ کې دی مثال دومره دوایي خوري چې څه عاد یې نشته او دته په جیل کې لکه هغه نه میلاویږي، دته د واک موقع نه میلاویږي، دی خو د جیل بالکل د جیل قابله نه دی. تقریبا دی چې بهر ته وي د جیل نه دی تقریبا 6-7-8 کیلومتر دی واک او تاسو څه وایي چې دته به په جیل کې 8 کیلومتر واک میلاویږي، خو دا خو نه ورته میلاویږي، خو هلته په کمره کې مثال څه واک به کې هغه د سیاحت ته هېڅ فایده نه ورکوي. په پېښور کې په 7 تاریخ د PTM یوه غټه مرکزي جلسه کېدونکې ده او زما په ټول ولس باندې غږ دی چې په دا جلسه کې ټول شرکت وکړي او لکه علي MNA علي وزیر سره د نور ملګري چې کوم په زندان کې دي د دغې دپاره په دا جلسه کې ټول اواز اوچت کوي او انشاءالله زما امید دی چې د پېښور جلسه به ریاست ته یو ښه پیغام ورکوي.